د انقلاب انځور دلته اوږد انقلاب تیر شو، دلته ډېر زیات خلک مړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو ښه ماړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو. د شهیدانو او غازیانو کیسې، شلمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. محترمو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشحاله بیاست. د شهیدانو تر قبرونو. د جمعې په 10 بجې د شخیل آباد ولسوالۍ په فقیرانو کلي کې زخمي منیر ته ورغلو. منیر له باسکل څخه کښته شوی و. له فتح وروسته په جانخیل ولسوالۍ کې د یو بل مجاهد لخوا په خطایي ډزو کې ټپي سوی و. له منیر څخه مې وپوښتل اوس یې حالت څنګه دی؟ منیر راته وویل اوس یو څه ښه سوی یم، مخکې تر ناب کښته مړ وم، اوس تر زنګنو پورې ښه یم، له زنګنونو څخه کښته مې پښې کار نه کوي او الله جل جلاله ته مې امید سته چې ښه به سم. ما ورته وویل له دردونو څخه به ډېر نه ځورېږې؟ منیر راته وویل د شپې 5 ځلې له خوبه ویښېږم، دردونه خو شته، بس راتعالی دې له موږ څخه راضي سي. وروسته مې ورڅخه د تېرو دورو د حالاتو پوښتنه وکړه. منیر راته وویل دا سیمه خو د ولسوالۍ له مرکزه لیرې ده، دښمن دلته نه سوی راتلی، خو یوه چاپه یې د وزیر پر کور واچوله چې ډېره خطرناکه چاپه وه. 4 نفره پکښې شهیدان او 4 نفره له ځان سره یوړل. موږ لا په دې خبره مصروف وو چې د موټرسایکل غږ مو تر غوږ سو. منیر وویل ابوبکر راغلی. ابوبکر په سنتو برابر سړی و، اوږده څوڼې یې د سړي توجه جلبوله. روغبړ مې ورسره وکړ او بیا مې له منیر سره خبرو ته دوام ورکړ. ورته ومې ویل وزیر اوس چېرته دی؟ د منیر پر ځای ابوبکر راغبرګه کړه، لاندې په کلي کې دی. ما ورته وویل که دې راوغوښت چې د چاپې بیان په خپل راته وکړي. منیر وویل د کټواز په ساحه کې بله داسې غمونکې پیښه نه ده سوې. د منیر د خبرو جریان د 6 کسانو په راتګ پرې سو. منیر وویل درځئ خونې ته. موږ ننوتو او منیر په چشیده خونې ته راغلی. پوه سوم چې دا خلک د منیر ملګري دي او د منیر پوښتنې ته راغلي دي. له ځان سره مې خوشحالي احساس کړه چې شکر ملګرو خو نه دی هېر کړی. د منیر په ملګرو کې هغه کسان وه چې ټولو مسؤلیتونه درلودل. ملګري یې شاوخوا 1.5 ساعت ناست وه، بیړه وه، له چا سره یې واده وکړې وه، بېرته ولاړل. په دې وخت کې وزیر هم راغلی. وزیر په سلوت برابر، لوړ قد لرونکی او د قوي وجود څښتن و. له روغبړ او پوښتنې وروسته وزیر وویل څنګه مو راوغوښتلم؟ خیر خو به وي؟ منیر ورته وویل دا مولوي صاحب غواړي چې ستاسو پر کور د چاپې جریان ستا له خولې واوري. ما ورغبرګه کړه جمشید مولوي صاحب کیسه راته وکړه چې له تا څخه یې په خپله واورو، ځکه ته د صحنې عیني شاهد یې. جمشید مولوي صاحب د جانخیل ولسوالۍ له مشرانو مجاهدینو څخه و او اوس مهال د برمل ولسوالۍ د امنیه قمندان په صفت دنده مخته وړي. وزیر په دې ډول کیسه راته وکړه. د شپې 2 بجې به وې چې چاپه را باندې ولوېده. زما یو ورور چې نوم یې ګلشیر مغفور دی مجاهد و، هغه او ورسره یو ملګری له کوره وتلي وه. پیاده امریکایان چې راغلل پر هغوی باندې جنګ شروع کړ. په دې وخت کې زموږ مور له خونې څخه راووتله، زموږ پر ورور پسې تله چې تیارې راغلې او شهیده یې کړله. یو مجاهد او زموږ ورور هلته شهیدان سول. 2 نور مجاهدین زموږ له کوره تر مخ وتلي وه. دواړو تر ډېره وخته جنګ وکړ. یو مجاهد چې نوم یې غازي محمد غاویر و، مرمۍ ورختمې سوې، بېرته راوګرځېده. له ما یې اسلحه وغوښتله چې په دې وخت کې ملګری شهید سو. په بله خونه کې مو ورور او ورېنداره وه، له کړکۍ څخه نارنجک ورلوېدلی و. ورور او ورېندارې مې دواړه زخمیان وه. جنګ چې قرار سو امریکایان راغلل او موږ ته یې د ترجمان په واسطه نارې وهلې چې راووځئ. هغه میلمه مجاهد چې مرمۍ ورسره خلاصې سوي وې او زه دواړه ورووتلو. دوی په موږ نارې وهلې چې لاسونه پورته کړئ او پر شا راسئ. لاسونه یې راوتړل او پر سرونو باندې یې تورې خولۍ راکش کړې. راته ویې ویل
چې نور کسان شته په کور کې؟ ما ورته وویل هو ورور مې شته. دی راته وویل چې ور غږ کړه چې راسي. ما څو غږونه ور وکړل خو له هغې خوا غږ نه راتله. نور یې بېرته لاسونه راخلاص کړل او ویې ویل چې ورسه ورور دې راوله. زه چې ورغلم ورور او ورېنداره مې زخمي پراته دي. ما د باندې راوایستل چې امریکایان پسې راورسېدل. زه یې وتړلم او هغوی دواړه یې له ځان سره یوړل. زه یې لاس تړلی کلي ته په پیاده ورسره رهي کړم. کلي ته په رسېدو یې هلته د نورو ګروپونو په تلاشي شروع وکړه. د چاودنې لوړ غږ مې د خپل کور په خوا متوجه کړم. د دود په لیدو پوه سوم چې زموږ ګاراج یې والوځاوه. هلته زموږ 2 موټرسایکلان او زموږ ټوپک و. له وزیر څخه مې وپوښتل ته یې له ځان سره یوړې؟ وزیر راته وویل زه او مجاهد میلمه یې د شړنې کمپاین ته یوړو. هلته مو 11 ورځې تېرې کړې. بیا یې دواړه راخوشي کړو. مجاهد غاویر 1 کال وروسته په مخامخ جنګ کې شهید سو. زه د جنیخیلو په بازار کې له کشمیر سره یو ځای سوم. له هغه سره پر موټرسایکل باندې کور ته ولاړم. هغه خپل کالي راکړل. زما کالي په وینو سره وه. وروسته بیا د شهیدانو قبرونو ته ورغلم. وزیر په خپلو خبرو کې وقفه وکړه. په لاس یې څادر سترګو ته پورته کړ. خپلې اوښکې یې وچې کړې. پر وزیر باندې ډېرې سختې شېبې تېرې سوې وې. یوې خواته د مور او ورور شهادتونه، بلې خواته بیا د ورور او ورېندار یې ټپه کېدل او په خپله د وزیر زنداني کېدل. له لږ ځنډ خاموشي وروسته یې وویل الله تعالی سړي ته توفیق ورکوي. هغه مهال چې بیا کور ته راغلم د کور خونې ګډې وډې وې. خلک دعا ته راتلل. بیا مو خیرات وکړ. ما ورته وویل ورور او ورېنداره مو امریکایانو په تیارو کې چیرته وړې وه؟ وزیر راته وویل هغوی یې باګرام ته وړې وه. ورېنداره مې زیاته زخمي سوې وه. په باګرام کې یې تداوي روانه وه او چې په ځان پوه سوې وه نو زموږ ښځې کوچانې وې. چیغې یې شروع کړې وې. ډاکټران یې په زحمت کړي وه. هغوی له باګرام څخه را ایستلې او د غزني کوم موټروان ته یې سپارلې وه. هغه تر غزني پورې راوړې وه. هغه بیا د جانخیلو کوم موټروان ته ورکړې وه او د جانخیلو موټروان تر کوره راورسوله. له هغه وروسته مو هم پر ورېندارې باندې تر ډېره وخته تداوي کوله. یوه پښه یې ماته وه او په بدن کې یې چړې وې. ما ورته وویل ورور مو څومره وخت په زندان کې تېر کړ؟ وزیر راته وویل 8 کاله قید پرې ختلی و. 8 کاله وروسته راخلاص سو. اوس مو هغه پخوانی کور پرې ایښی دی. ځکه هلته به مو چې د شهیدانو پر ځایونو سترګې ولګېدې نو هغوی به مو راپه زړه سول. کور مو پرېښود. اوس بل ځای ته تللي یو. ما ورته وویل دا چاپه په کوم کال وه؟ وزیر راته وویل دا 1490 هجري شمسي کال د 14 نیټه وه. ابوبکر ته مې وویل غلام حیدر را پیدا کړه چې لږ جریان ترې واورو. وزیر وویل هغه دومره نشي در سره زغېدلی څومره چې زه در سره وژغېدلم. ما بیا هم ټینګار وکړ تر دې چې غلام حیدر مې پیدا کړ. ترې ومې غوښتل چې لږ جریان را سره شریک کړه. غلام حیدر راته وویل زه په زړه نازک یم ژغېدلی نسم. بیا ما هم ټینګار وکړ خو ډېر را سره ونه ژغېد. دومره یې وویل چې کله یې باګرام ته یووړ هلته 15 ورځې په روغتون کې وم. وروسته یې تور جیل ته یوړم. 40 ورځې مې په تور جیل کې تېرې کړې. ما ورته وویل کوم شي ډېر ځورولې؟ غلام حیدر راته وویل مولوي صاحب سخته وه. 2 ځایونه ډېر راته سخت وه. تور جیل او بل د ورور او مور د شهادت ورځ. غلام حیدر نور غلی سو. د خبرو کولو واس یې نه درلودی. وزیر او غلام حیدر هغه 2 وروڼه دي چې د بدن د لحاظه قوي او کلک وه خو کبري اشغالګورې یې زړونه داسې ورمات کړي وه چې ژبې ته یې هم د ورسره شوي ظلم د بیانولو اجازه نه ورکوله.